آیا تاسو ته داسې یو ځنګل در وپېژنم چې د افغانستان 9 برابره او یا هم 9 چنده لوی دی او د نړۍ 60% اکسیجن تولیدوي او دا چې دا ځنګل د نړۍ په کوم ځای کې موقعیت لري او بل دا چې په دې ښکلي ځنګل کې څه ډول خطرناکه ژوي او خزندې ژوند کوي او داسې نور په زړه پورې مطالب د همدې ځنګل په اړه تاسو ته وړاندې کوم. د دې ځنګل نوم دی د امازون ځنګل. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د نورو خوندورو معلوماتو څخه محروم پاتې نشئ. امازون چې د نړۍ د یو لوی باراني ځنګل نوم دی چې د جنوبي امریکا په شمال کې موقعیت لري. ډیری سیمه یې د برازیل په هیواد کې پرته ده. د نړۍ د ټولو ځنګلونو د نیمه څخه زیاته برخه یې په امازون کې شتون لري. د امازون د ځنګل مساحت 5.5 میلیون کیلومتر مربع دی. تقریبا 9 برابره او یا هم 9 چنده د افغانستان. واو څومره لوی ځنګل. دا ځنګل په 9 هیوادونو کې تقسیم شوی چې 80% برخه یې په برازیل هیواد کې موقعیت لري. په دې ځنګل کې داسې ګلان او مختلف نباتات شتون لري چې د نړۍ په نورو سیمو کې نه موندل کېږي. د امازون په ځنګل کې د 1300 څخه زیات مختلف الوتونکي یا مرغان، 40,000 مختلف بوټي، 3,000 قسمه کبان او 428 ډوله ژوي شتون لري. او په دې ځنګل کې داسې حشرات او خزندې هم شته چې په یو ټک سره د انسان ژوند اخلي. او بل دا چې په دې ځنګل کې داسې لوی ماران هم شته چې اوږدوالی تر 9 مترو پورې رسیږي چې یو زمری یا هم پړانګ ژوندی تیرولای شي. چې د همدې ځنګل پاچا همدغه لوی او خطرناک مار دی. دا ځنګل غټې او ګڼې ونې لري چې د لمر وړانګې ځمکې ته نشي رسیدلی، یعنې د ورځې لخوا هم تیاره وي. د امازون د ځنګل په هغو سیمو کې چې د امازون سیند تیریږي هغلته غټې ونې د پراخه او لویو پاڼو درلودونکي دي. آیا پوهیږئ د امازون ځنګل د ځمکې 60% اکسیجن تولیدوي چې ځینو خلکو دې ځنګل ته د سږي نوم ورکړی ځکه د امازون ځنګل هم لکه د انسان سږی وجود ته اکسیجن رسوي او کاربن دای اکساید خارجوي. په تیرو 500 کلونو کې د امازون ځنګل 60% کوچنی شوی. که د ځنګل کموالی همداسې دوام ومومي د نړۍ د اورښت په سیستم کې به تغییرات راولي او د کرنې برخه به زیانمنه کړي. د همدې ځنګل په منځ کې یو سیند تیر شوی چې د امازون د سیند په نامه یادیږي او 9,000 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نړۍ غټ سیند بلل کیږي. که دا معلومات مو د خوښې وړ وګرځېدل نو هیله کوم دا چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ګټور او په زړه پورې معلومات هم تر تاسو در ورسیږي.